حرام د جهنم ډوبواله. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې موږ یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې راسو او ناڅاپه چې کوم د یو دماکي आवाज راغی، یو تیز आवाज راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو پوه شئ دا आवाज د څه شو؟ موږ ورته ویل الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول ډېر ښه پوهیږي. ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دنن او یا کاله مخکې جهنم ته یو کاڼی ورغورځېدلی و او هغه کاڼی چې کوم دی نن د جهنم بیخ ته ورسېد، یخ ته ورسېد، د هغې ادرس وکړو. دومره محترمو د جهنم هغه ژوروالی دی. او بیا محترمه که د جهنم هغه ماران او لړمانان وګورئ، د هغې مار به چې کوم دی هغه د اوښ په شان وي، د اوښ هم نه لوړه به وي، او د هغې لړم به چې کوم دی د قشر هم نه وي. یو حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي که چېرته دغه مار او لړم انسان له ټک ورکړي نو دا انسان به چې کوم دی 40 زره کاله به چې کوم دی د هغه درد محسوسوي په خپل بدن کې، هغه زار به چې کوم دی محسوسوي.